چې احمد شاه بابا هم په هیره منډۍ کې پیدا شوی ملتان کې ورشه معلومات دی وکه بې غیرته زه نه پوهېږم اوس تا ته څه ووایم خو په غالب ګمان سره نه بلکې په یقین سره زه دا وایم چې ته د هیرا منډۍ د 100 پلرونو څخه پیدا یې بېلابېل پلرونه لري خو یو مور لري په دې زه 100% یقیني یم ته احمدشاه ابدالي پسې خبرې کوې په سدوزي پسې ته خبرې کوې د منځنۍ اسیا هغه لوی امپراتور شاهنشاه ته په هغه پسې خبرې کوې چې دا د هیرا منډۍ دی هیرا منډۍ کې هغسې خلک نه پیدا کېږي هیرا منډۍ کې د تا غوندې شی پیدا کېږي کمسل انسان ته د پښتو په جامه کې د پښتنو دپاره یو لوی شرم یو لوی بې شرمه انسان ته د پښتنو په جامه کې ته اډو ځان ته پښتون ویوم چې زه پښتون یم که نه ماته ډېر څه زده دي ډېرې کنځلې مې زده دي چې 100 درته په یو ملت کې وکم خو ځان راته سپک ښکاري پې ځکه ته سپک یې بس دی دومره بس دی احمدشاه ابدالي په 19 په هرات کې پیدا شوی دی په هیرا منډۍ کې نه دی پیدا شوی او نه په ملتان کې پیدا شوی دی په خټه باندې سدوزی دی کلاک افغان دی ته افغان پسې هم خبرې کوې زه ډېر څه مې خولې ته راځي خو همدا دی بس دی سپک انسانه د هیرا منډۍ دله دا د دراني قبیلې مشر و د دې د پلار نوم محمد زمان خان و د دې خپل نوم احمد خان و خدای دې ستاسو بیخ او بنیاد وباسي چې په څه پوهېږئ نه او یو ته ووایې زم افغان او تم افغان زم افغان خدای دې ستاسو خانه خرابه کړي د دې افغان سره لر او بر افغان په مورم لر او بر افغان وګورم دا خپل نیکه خو اول سنبال کوي دا کم چې دا د کم ځای نه راغلی دی احمد خان د پلار نوم زرغونه القوزی زرغونه القوزی د دې د مور نوم د احمدشاه بابا د مور نوم زرغونه القوزی وه او دا وروستو چې دی احمدشاه ابدالي په دې جوړ شو چې د ابدالي قبیلې مشر یې خدا دا بې غیرت و دا په ملتان کې پیدا دی چاته تاسو کنځل کوئ دا د هغه هیره منډۍ د ښار نه پیدا دی چې کوم ته تاسو هیره منډۍ وایې دا خو مطلب دا دی چې احمدشاه بابا هم په هیره منډۍ کې پیدا شوی ملتان کې ورشه معلومات کې وکړه بې غیرته ښکته افغان او پورته افغان ښکته افغان او پورته افغان احمدشاه ابدالي